بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو خیر راغلی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ د نثر تاریخ شروع کړی دی او په هغې کې مو په تېره ویډیو کې په محمد علي البستي او سلیمان ماکو باندې خبرې کړې وې چې د هغوی د ژوند حالات او د هغوی کتابونو په اړه مو یو څو خبرې کړې وې. نن چې به په کومو شخصیاتو خبرې کوو هغه دي احمد بن سعید لودي او شیخ کټه متیزی. د دوی په اړه به تاسو سره خبرې کوو او لاول به پکې چې دی نو د احمد بن سعید لودي په اړه خبرې کوو. نو راځئ چې ویډیو ته وړاندې شو. احمد بن سعید لودي په لودي کورنۍ کې پیدا و چې د پلار نامه یې وه سعید او ویلی شي چې یو ښه پښتون مورخ و. د ژوند حالت خو یې نه دي معلوم، فقط دومره اندازه لګي چې د 9مې صدۍ هجرۍ په منځ کې ژوند کولو. کله وفات شو او کوم ځای ښخ شو په دې هکله هېڅ معلومات نه لرو. ویلی شي چې احمد بن سعید لودي په 680 کې یو کتاب لیکلی و چې په دې کتاب کې د ملتان د لودي بادشاهانو حالات او اشعار را جمع کړي وو. د ده د کتاب نوم و اخبار اللودي. محمد هوتک په خپل کتاب پټه خزانه کې لیکي چې کامران خان سدوزي په 1042 هجرۍ کې یو کتاب لیکلی دی چې نامه یې ده کلید کامرانی. په دغه کتاب کې د احمد لودي د کتابه د ملتان د لودي بادشاهانو احوال نقل کړي دي. د پټې خزانې مؤلف هم د کلید کامرانی کتاب نه دغه احوال او اشعار نقل کړي دي. د اخبار اللودي په هکله صرف دومره معلوم دي چې پټې خزانې ترې د کلید کامرانی په واسطه د لودي کورنۍ پښتو اشعار را نقل کړي دي او دومره ویلی شو چې دا کتاب د 10مې صدۍ هجرۍ پورې و، ځکه چې کامران خان سدوزي کلید کامرانی نومي کتاب په 1042 کې لیکلی و چې د احمد سعید لودي د کتابه یې پکې حوالې را نقل کړې وې. د احمد سعید لودي نه پس در سره د شیخ کټه متیزي په هکله څو خبرې کوم چې د افضل خان رضا د کتاب نه د پښتو د نثر تاریخ نه مې را نقل کړي دي، هغه درته وړاندې کوم. شیخ کټه د شیخ یوسف زوی او د شیخ متي لمسی و. د شیخ یوسف 7 زامن وو. په دې ټولو کې شیخ کټه ډېر لوی عالم او مشهور سړی و. د پټې خزانې مؤلف د لرغوني پښتانه نومي کتاب د ګڼو پښتنو شاعرانو او مشهورو خلکو حالات را نقل کړي دي او لیکي چې دغه تاریخي ماخذ هم دغه شیخ کټه لیکلی و. په دې کتاب کې د ګڼو پښتنو شاعرانو او لویو مشهورو خلکو حالات لیکلي وو. محمد هوتک په خپله پټه خزانه کې د دې کتاب ډېر کرته ذکر کړی دی. کیدای شي چې د پټې خزانې د لیکلو په وخت دغه کتاب د محمد هوتک سره و. لرغوني پښتانه په پښتو ژبه کې لیکلی شوی و چې غوره او قیمتي تاریخي معلومات یې لرل. لرغوني پښتانه که یو طرف ته د هغه وخت د پښتنو مشاهیرو د ژوند آینه وه، نو بل طرف ته د پښتنو ادب هم مکمل تاریخ و. دغه وجه ده چې نن موږ د دې تاریخي کتاب له مخه د پښتو شعر او ادب د ګڼو نومیالو د ژوند حالات او شاعرۍ نه خبریږو. ولې افسوس دا دی چې په خپله د شیخ کټه په هکله هېڅ معلومات نه لرو. یقینا چې ستاسو به زموږ دا ناچیز معلومات ډېر خوښ شوي. که خوښ شوي وي نو چینل سبسکرایب کړئ، که په چینل نه وي او لایک کړئ، شیر کړئ.